مانځه کې ګنده خیالات راځي. دا ملګری سوال کړل چې ډېر ګنده خیالات ماته په مانځه کې راځي، آیا د دې ګنده خیالاتو سره په دې مونځ باندې څه فرق پریوزي؟ دا مونځ په فاسد کېږي یا نه فاسد کېږي؟ دویمه خبره دا کړله چې دا خیالات چې راځي نو د دې نه د چھټکاري څه طریقه ده، یعنی د دې نه د بچ کېدو څه طریقه ده؟ دا دو سوالات یې کړل. ګوره لومبۍ خو دا خبره ده چې په مانځه کې غلط خیالات راځي نو آیا د دې سره مونځ فاسد کېږي یا نه فاسد کېږي؟ او که فاسد کېږي نو په کوم صورت کې فاسد کېږي، او که نه فاسد کېږي نو په کوم صورت کې نه فاسد کېږي؟ ګوره مونځ چې کوم دی دا یو داسې عبادت دی چې په دې کې موږ الله رب العزت مخې ته ودرېږو او په دې کې مکمل یکسویي پکاري، یعنی خپل مکمل خیال چې کوم دی هغه دې طرف ته ګول پکاري چې زه الله مخې ته ولاړم. بیا په ذهن کې چې کوم دی طرح خیالات راوسته دا بالکل ناجایز عمل دی. یو خو هغه خیال هي چې هغه بې اختیار راشي دماغو ته نو په دې کې خو څه حرج نشته. یو خیال راغی دماغو ته نو بیا په هغې کې دننه ځان مشغولول دا صحیح خبره نه ده، دا جایز عمل نه دی. یا دغه شانتي مثال طور پر یو کس داسې چې هغه داسې خیالات ځان راولي په مانځه کې لګیا لکه مثال طور پر غلط ګنده خیالات ګنده سوچونه دماغو ته راولي نو دا چې کوم دی دا یو ګناه عمل دی. د دې سره مونځ نه فاسد کېږي لیکن البته دا د ګناه عمل دی. دغه شانتي اوس مثال طور پر یو انسان داسې دی چې هغه په مانځه کې ګنده خیالات راولي او دغه خیالاتو سره چې کوم دی کچري د دنه د مزي قطرې خارج، ظاهره خبره ده مزي چې کوم ده د اکثر د خیالاتو سره چې کوم دی خارج کېږي نو کچري د په مانځه کې ګنده خیالات راولي او دغه سره چې کوم دی د دنه چې کوم دی د منی قطره د مزي قطره خارج شي نو په دغه صورت کې د مونځ مات شي. ظاهره خبره ده چې وضو باقی نه پاتې کېږي نو د دې سره چې کوم دی مونځ مات شي، وضو ختم شي، د هغې نه بعد چې کوم دی دوباره به وضو کوي، دوباره چې کوم دی دا مونځ وکړي، مونځ سره بالکل فاسد شي د داسې ګنده خیال سره چې د کم خیال سره چې کوم دی د مزي قطرې خارج شي. لیکن څنګه چې تاسو ته ما وي چې د دې سره مونځ فاسد کېږي خو نه، لیکن که یو انسان قصدن داسې خیالات ځان راولي ګنده خیالات نو دا یو ګناه عمل دی، ګناه کبیره دی. د دې چې کوم دی دته په دې ګناه چې کوم سزا ده هغه به میلاویږي. دویمه خبره دا ده چې یو انسان داسې چې هغه مجبور شي هغه ته دا خیالات داسې راځي ډېر زیات نو هغه به د دې خیالاتو نه څنګه وځي؟ زه نښه طریقې تاسو ته ښیم. نښه علما دا لیکلي چې دا نښه طریقې انشاءالله تعالی تاسو په مانځه کې اختیار کړئ نو انشاءالله تعالی په مانځه کې به تاسو دغه شان خیالات راځي، تاسو په مانځه کې به خشوع او خضوع برقرار وي. لومبنه عادت چې د کوم عادتونو په وجه باندې تاسو ته وسوسې راځي هغه عادتونه پرېږدئ. یعنی مثال طور پر تاسو ګنده ویډیوانې ګورئ یا د جنکو سره غلط تعلقات لرئ، د هغو سره خبرې کوئ په فون باندې، دغه چې کوم عادتونه دي دغه نه چې کوم ځان وساتئ چې کوم وجه نه دا وسوسې راځي. یو عمل خدا شو. دویم عمل دا دی چې په استنجا کې چې کوم دی تاسو چې کله استنجا کوئ نو په دغه کې مکمل د پاکي خیال ساتئ. د اکثر د ګندګي سره انسان چې کوم دی په هغه باندې د شیطاني وسوسې راځي نو چې کله تاسو استنجا کوئ ډېر خلک داسې چې هغه استنجا کوي نو ځان یې صحیح نه صفا کړی چې پاسي نو چې تر څو پورې قطرې وغیرہ صحیح نه خارج شوي د هغې پورې مه پاسئ. خپل ځان چې کوم دی مکمل صفا سوتره کړئ د استنجا نه بعد او بیا چې کوم دی پاسئ. په استنجا کې چې کوم دی مکمل پاکي. دا دو شو. نمبر 3 په وضو کې چې کوم دی کوشش دا کوي چې وضو چې کوم دی هغه په سنت طریقه سره وشي. یعنی د وضو چې کوم صحیح سنت طریقه ده په هغې طریقه باندې د وضو کولو کوشش وکړئ. د هغې سره انشاءالله تعالی دا چې کوم عمل دی د دې نه به چې کوم دی د دې وسوسو نه به تاسو محفوظ شئ. دریم عمل دا دغه شانتي بیا چې کله تاسو په مانځه کې ودرېږئ چې زه دا خیال په ذهن کې راولي چې زه یو داسې بادشاه داسې مالک الملک مخې ته ودرېږم چې هغه د ټولو بادشاهانو بادشاه دی، زه د هغه مخې ته ودرېږم. تاسو چې دنیا کې یو بادشاه مخې ته ځئ نو څنګه هغه طرف ته مکمل توجه ورکړئ. دغه شانتي خپل ذهن دا هر قسم له خیالات وباسئ او صرف اور صرف دا خیال په ذهن کې راولئ چې بھائی زه اوس په دې وخت کې ودرېږم د چا مخ کې ودرېږم؟ د هغه بادشاه چې کم د ټولو جهانات کوم دی بادشاه دی چې کم زه پیدا کړم، زه د یو نطفې نه پیدا کړم، هغې بادشاه مخې ته زه مخې ته ودرېږم نو په ذهن کې دغه خیال راوسته نو انشاءالله تعالی ध्यान به چې کوم دی هغه ستاسو الله طرف دی. ځکه چې دا مونځ چې کوم دی دا د الله رب العزت نه برای راست د غوښتو یو ذریعه ده. دا د مؤمن معراج ته ولي وي
په دې کې برای راست انسان چې کوم دی د الله رب عزت مخاطب نو دا تصور کول. دغه شانتي پنځم یعنی د هر مانځنه مخکې دا سوچ کول چې دا زما د ژوندۍ اخري مونځ دی، یعنی چې کوم مونځ تاسو کوئ هغې ته ودرېږئ نو د هغې نه مخکې دا سوچ هم راولئ چې شاید دا زما د ژوندۍ اخري مونځ وي، بل مونځ ماته نصیب شي یا نه نصیب کېږي، لکه د اخري مونځ په نیت باندې چې کوم دی دا مونځ کوئ نو انشاءالله تعالی تاسو ته به خشوع خضوع نصیب کېږي. شپږم عمل دا دی چې تاسو چې کوم سوی نو په هغې باندې دهان ورکوئ، په هغې باندې مکمل دهان سبحانک اللهم وبحمدک دهان چې کوم تاسو سوی یې که نه په مانځه کې هغې طرف ته توجه ورکوئ. نو دې کې به چې کوم دی ستاسو چې کوم دماغ دی هغه به ډېرې څه ورته وسوسو طرف ته نه ځي. دغه شانتي تاسو که چېرې ځان یوازې مونځ کوئ نو په دومره اواز سره تلاوت کوئ چې تاسو هغه اواز چې کوم دی په خپله اورئ. لکه ډېر خلک خو بالکل په زړه کې لګي داسې نه پکار، داسې اواز کې تاسو تلاوت کوئ چې دغه اواز کم از کم تاسو چې کوم دی په خپله اورئ. چې تاسو په خپله اورئ نو ستاسو دهان به هغې الفاظو طرف ته وي، نو ستاسو دهان چې کوم دی بیا به ډېر څه ورته نه ځي په وسوسو کې او دغه شانتي چې کوم دی ګنده خیالات دي په هغې کې به ستاسو دماغ نه مبتلا کېږي. دغه شانتي اتم که چېرې تاسو د امام سره مونځ کوئ په امام پسې یې نو تاسو کوشش دا کوئ چې په امام چې څه وایي په هغې باندې توجه ورکوئ، هغې طرف ته دهان کړئ، هغه چې کوم تلاوت کوي هغې طرف ته توجه ورکوئ. نو دغې صورت کې چې کوم دی ستاسو چې کوم توجه ده هغه به په مانځه کې د مانځه نه به څه ورته کېږي نه. او د هغې نه علاوه نخم عمل دا دی چې تاسو کم رکن کوئ که نه نو د هغې نه بعد دا خیال ساتئ چې اوس زه به دا رکن کوم، اوس مثال طور پر زه ولاړ یم په قیام کې د دې قیام نه بعد چې کوم دی کم رکن ته به زه ځم رکو ته به ځم. نو دغه چې کوم دی چې کم رکن کې تاسو ولاړ یې تاسو موجود یې نو د هغې ذهن کې دا ساتل چې د دې نه بعد چې کوم دی ماته کم رکن ادا کول دي هغې طرف ته دهان ورکول. او د هغې نه پس چې کله تاسو سلام واړوئ چې کله سلام واړوئ نو د استغفار چې کوم دی ځانه ترتیب جوړ کړئ، ځکه چې استغفار په ذریعه باندې چې څه په دې مانځه کې کمی بیشي راغلي هغه به الله رب عزت د دې استغفار په وجه باندې چې کوم دی معاف کوي. چې کله تاسو سلام واړئ نو 3 ځله کم از کم استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا وایه. که په مانځه کې انسان سنا څه کمی بیشي راغلي نو الله رب عزت به د دې استغفار سره چې کوم دی هغه معاف کړي. امید کوم چې دا مکمل طریقه به تاسو په سمجھ کې راغلي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.